آیا داسې وخت واپس بیا روان دی لکه نن نه 100 کاله مخکې چې کوم وخت و چې ورکوټو بیماریانو نه به خلک مړ کېدو، سر درد به شو، زکام به شو، ټي بي به شو، ملاریا به شو، خلک به ترې مړه شو. څومره چې د هیلث ادارې د دنیا کې هغه ټولو دا الرټ جاری کړی دی چې داسې وخت بیا روان دی چې خلک به ورکوټو بیماریانو نه مړ کېږي. Needs urgent attention. Reports say the antibiotic resistant microbes are responsible for causing nearly 5 million deaths every year. 6 million people are killed annually, either directly or indirectly, by a problem that's growing more critical by the year. Antimicrobial resistance. مړ کېږي به تې ولې؟ دا زموږ بېفکري دی، زموږ چې څومره د هیلث ادارې دي د هغو نه کمي دی. ولې کېږي داسې؟ دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ انټي مایکروبیل ریزسټنس هم وایو، انټي بایوټیک ریزسټنس هم دې ته موږ وایو. دا کېږي څنګه؟ دا کېږي داسې، ګورې یو خبره زه درته وکړم. زه چې کله تا ته اوس یو نمونیا تا ته وشوه، نمونیا څه شی دی؟ بیکټیریل انفیکشن دی تا ته وشو، نو ته چې ما ته راشي زه به تا ته د 10 ورځو دپاره دوايي درکړم، ګولۍ چې دا واچوه ته به بالکل ټیک ټاک شي. خو که چېرته ما تا ته اوس ګولیانې دوايانې نه دي درکړي، ته د ځان نه ګولیانې دوايانې استعمالوي، یوه خبره. بله خبره چې ما د 10 ورځو دپاره دوايانې درکړي، ګولیانې هم درکړي، هغه ته استعمال کړي د 5 ورځو دپاره، د دې د وجې داسې کېږي. که چېرته ما د 10 ورځو دپاره درکړي دي، ته د 5 ورځو دپاره استعمال کړي، چې کوم دننه تا کې جراثیم بیکټیریا پرته دي که نه، نو هغه څه شی کوي؟ هغه عادتې شي د ګولیانو دوايانو سره. چې عادتې شي هغې باندې دا ګولیانې دوايانې بیا اثر نه کوي. دا چې کوم جراثیم دی که نه، نو دا څه شی وکړي؟ دا خپل ډي ان اې نه بل جراثیم ته هم دا انفارمیشن، دا معلومات سینډ کړي چې دې ګولیانو دوايانو سره به جنګ څنګه کوو موږ. نو هغه څه شی شي د انسان بدن کې مضبوطې شي چې هغې باندې بیا ګولیانې دوايانې اثر نه کوي. انټي پیراسیټک ډرګ شو چې د ملاریې کې کار کوي، نو بیا څه شی وکړي؟ دا خپل ځان مضبوط کړي، دې باندې بیا ګولیانې دوايانې کار نه کوي. صرف د دې په وجې باندې چې انسان ځان نه ګولیانې دوايانې استعمالوي، یا ډاکټر که د 10 ورځو دپاره ګولیانې دوايانې ورکړي، نو هغه د 2 ورځو دپاره یا د 3 ورځو دپاره استعمال کړي. حالانکې 10 ورځو کې چې کوم جراثیم مړ کېږي هغه تا پرېښودو خپل، نو هغه به بیا ځي مزل به کوي، ځان به مضبوطوي. نو دې سیز نه څه کېږي؟ ډرګ ریزسټنس کېږي چې بیا به یو ګولۍ او دوای اثر در باندې نه کوي. اوس دې ته موږ راځو، که چېرته موږ باندې یو ګولۍ او دوای اثر نه کوي، موږ که چېرته بلډ کلچر وکړو، ما ته یو ملګري سینډ کړی و چې هغې باندې یو ګولۍ او دوای هم اثر نه کولو، نو بیا به دا کېږي څه شی؟ که چېرته هم دې ته ورکوټې غوندې جراثیم ولګېدو که نه، نو دا انسان به بیا مړ کوي. اوس موږ ته څه کول پکار دي؟ موږ ته دا کول پکار دي چې چېرته هم یو ګولۍ دوايي هم خپل ځان نه مه استعمالوئ. هسې نه وي چې بیا یو ګولۍ دوايي هم اثر در باندې نه کوي. یا ډاکټر که درته وویل چې د 5 ورځو دپاره، د 5 ورځو دپاره، که ډاکټر درته وویل چې د 10 ورځو دپاره، د 10 ورځو دپاره، ولې دا خپل کورس دا پوره کوئ. او دې نه بغیر چې زموږ څومره ادارې دي د هیلث، چې څومره ادارې دي، هغې ته دا کول پکار دي چې دا څیزونه روکتام وکړي، خو هغه بالکل هم نه کوي. زموږ پی ایم ډي چې دی یا نوره د هیلث څومره ادارې دي، هغې ته خو دا ښه زده دي چې ته به سټوډنټ یا ته به ډاکټر بلیک میل کوې. څنګه هغه ډاکټران چې کوم امریکا کې دي، استرالیا کې دي، زه ګوایم په دې خبره باندې چې هغه راځي غواړي چې موږ پاکستان کې کار وکړو، خو چې پاکستان ته راځي نو دی وایي چې ته به 20 لکه روپۍ موږ ته لګوي، هغه نه پس به تا ته سیټ میلویږي. نو دلته داسې دی چې رشوت ډیر چلیږي د هیلث کیر ادارو کې. رشوت نه بغیر ته یو ځای ته هم نشي تللی. نو دنیا خلک څه شی دي؟ ښه ډاکټران پاتې دي ملک نه بهر. پی ایم ډي سی یا د هیلث څومره ادارې دي هغه لګېدلي دي باندې دي چې رشوت په سنګالي دی، هغې ته بالکل پته نشته چې د یو انسان قدر څنګه دی، د هیلث چې کوم سیستم دی دا به مضبوطوي څنګه، ټیکایي به یې څنګه. نو زما تاسو ته ټولو ته خیال دی چې ځان نه ګولیانې دوايانې مه استعمالوئ. هسې نه وي چې بیا تاسو سره هم دا کار کوي. ولې چې دنیا څومره ادارې دي هغه دا الرټ جاري کړی دی اوسه پورې چې ایچ آی وي نه چې څومره، لکه د ایډز نه چې څومره خلک مړه شوي دي که نه، دې نه زیات خلک څه شي نه مړ کېږي؟ انټي بایوټیک ریزسټنس نه مړه شو چې هغې باندې ګولیانې دوايانې اثر نه کوي. نو ګولیانې دوايانې ځان نه مه استعمالوئ، دا یو ډېر خطرناک شی دی. که دا چېرته هم داسې وشي نو ورکوټو بیماریانو نه به بیا خلک په مړ کېدلي باندې شي. مهرباني.